سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وای. دا چې ما تاسو ته د کریپټو ټریډینګ کورس پیل کړی و، که څه هم په کورس کې لنډه شاندې وقفه راغله، یو څه مودې لپاره ما ټریډینګ نوې ویډیوګانې نه وې اپلوډ کړې، خو راځم له دې وروسته په ټریډینګ پاتې موضوعاتو باندې مسلسل موږ تاسو ته ویډیوګانې اپلوډ کوو او غواړم دغه برخه تاسو ته په ښه ډول تشریح کړم. دا چې ما تاسو ته ټریډینګ بعضې موضوعات درپېژندلي وو مخکې، راځم په پاتې برخه باندې تاسو ته پیل کوم. او دې وروسته د ټریډینګ کې د ډېر مهم درسونه پیل کېږي. هغه په ټریډینګ کې زموږ تاسو تحلیل برخه ده. تحلیل برخه کې موږ دوه برخې لرو، چې یو ته ټیکنیکل انالیسس ویل کېږي، بل ته فنډامنټل انالیسس ویل کېږي. دا چې ټیکنیکل انالیسس فنډامنټل انالیسس ته ویل کېږي، لومړی د ټول نه مخکې دا باید وپېژنو. خو د هغې نه مخکې یو غوښتنه چې دغه ویډیوګانې چې د کوم ټریډینګ تحلیل دي دغه تاسو په سم ډول سره تعقیب کړئ. انشاءالله تاسو به ټریډینګ کې تر ډېره حده پورې ځانونه پوه کړئ. لومړی موږ تاسو باید ټیکنیکل انالیسس فنډامنټل انالیسس وپېژنو. ټیکنیکل انالیسس دې ته ویل کېږي چې کله هم موږ غواړو یو کوین واخلو یا یې خرڅ، د هغې نه مخکې موږ راځو یو ځل دغه کریپټو مارکیټ ګورو، چارټ ګورو، او په چارټ کې موږ د کوین باندې څه نه څه انالیسس ترسره کوو او هغه ګورو چې دغه ځای نه دغه کوین قیمت یا پورته ځي یا هم ښکته راځي. نو په چارټ کې موږ په اسانۍ سره د یو کوین قیمت معلومولی شو چې دغه ځای نه دغه کوین قیمت له دغه نقطې پورته ځي یا هم ښکته کېږي. نو د هغې لپاره موږ بعض عملیې ترسره کوو په چارټ باندې، بعضې شکلونه جوړوو، شکلونه رسموو، لکه مخکې مې تاسو ته پېژندلي وو کنټراسټیک پیټرنز وو، چارټ پیټرنز وو، سپورټ ريزسټنس وو، همدا ډول اپ ټرند ډاون ټرند. د هغه موضوعات وو چې د هغه نه په استفادې باندې یا څه نور موضوعات هم دي، د هغو په نظر کې نیولو سره موږ غواړو تحلیل ترسره کړو او ټیکنیکل انالیسس وکړو. که چېرته دا موضوعات چې نوي زده کړي لاړ شئ، زموږ پاتې ویډیوګانو تاسو وګورئ، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې په هم لینک وي، په هغه باندې کلیک وکړئ، زما چینل پلې لیست برخې ته لاړ شئ، هلته کتلی شئ. او اوس راځو فنډامنټل برخې ته. دا چې فنډامنټل انالیسس څه ته ویل کېږي، ګورئ کله هم چې موږ کریپټو مارکیټ ګورو، کریپټو مارکیټ زیاتره وخت په نیوز باندې، خبرونو باندې ولاړ دی. د مارکیټ د څه نه څه داسې نیوز خبرونه راځي چې هغه په مارکیټ باندې مستقیما تاثیر لري، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر لري. او دې سره د مارکیټ کریپټو مارکیټ مکمل مارکیټ یا پمپ کوي یا ډمپ کوي. په عمومي ډول که چېرته موږ وایو د بعضو هېوادونو لخوا سیاسي یا اقتصادي ډاټا اعلانېږي او یا هم د بعضو هېوادونو ترمنځ اړیکې ښه کېږي او څه ښه خبرونه چې راځي هغه په کریپټو مارکیټ باندې هم تاثیر اچوي. هر څومره چې د خلکو اقتصادي وضع ښه کېږي، هغومره خلک زړه ښه کوي چې راشي د خپل فزیکي کاروبار ترڅنګ په آنلاین کاروبارونو لکه په کریپټو، فورکس، سټاک مارکیټ دغه بازارونو کې هم پانګونه وکړي، ځکه دوی خو هلته هم کار روان کړی دی او غواړي چې په خپل کور دننه هم یو څه نه څه عاید ولري. د هغې لپاره دوی راځي په کریپټو کرنسي کې پانګونه کوي. نو کریپټو کرنسي چې دا مستقیما د فزیکي نړۍ له خبرونو سره یا هلته چې کوم نیوز راځي، خبرونه راځي، ښه او بد، په دغه په کریپټو مارکیټ باندې هم مستقیما تاثیر اچوي. نو د نړۍ د ځینو هېوادونو لکه خصوصا د امریکا یا نورو هېوادونو لخوا بعضې سیاسي ډاټا اعلانېږي یا اقتصادي ډاټا اعلانېږي یا بعضې ټکنالوژي خبرونه راځي، هغه د کریپټو په مارکیټ باندې مستقیما تاثیر لري. موږ هغه خبرونه څېړو، ګورو چې مارکیټ ته کوم ډول خبرونه راځي، هغه اقتصادي خبرونه یا هم سیاسي خبرونه چې کوم راځي، هغې په پام کې نیولو سره موږ بیا تصمیم نیسو چې دغه ځای کې موږ کوم کوینونه واخلو، کریپټو مارکیټ کومې خوا ته حرکت کوي، هغې په اساس باندې موږ دا په اسانۍ سره معلومولی شو. نو فنډامنټل انالیسس د دې لپاره دی. هغې لپاره به انشاءالله تاسو درپېژنم. د وار د مخه چې موږ ټیکنیکل انالیسس فنډامنټل انالیسس باندې کار پیل کړو، اول باید موږ یو پلیټ فارم د ځان لپاره انتخاب کړو چې په کوم ډول پلیټ فارمونو کې زه ټیکنیکل انالیسس سرته ورسوم، په کوم ډول پلیټ فارم کې زه فنډامنټل انالیسس سرته ورسوم او هغه باندې کار وکړم. د ټیکنیکل انالیسس لپاره تر ټولو غوره ویب سایټ چې دی او ډېر استفاده کېږي هغه ټریډینګي ویب سایټ دی چې په دغه ویډیو کې زه غواړم تاسو ته در وپېژنم او دلته ورباندې کار وکړم او په هغې کې د کار کول طریقې ټول درته ښیم. او بیا وروسته چې موږ فنډامنټل برخه ته ځو، په هغې کې چې څومره ویب سایټونه دي یا څومره سافټویرونه دي، هغه به انشاءالله تاسو ته ټول در پېژنم او موږ په ترتیب سره مخ ته ځو. لومړی راځو ټیکنیکل انالیسس لپاره چې ما تاسو ته کوم ویب سایټ انتخاب کړ، ټریډینګ وي، لومړی په هغه باندې کار کوو، په هغې کې د اکاونټ جوړول، سیټ اپ، هغه ول ټول طریقې درته ښایم. کله چې موږ ټریډینګ ویب سایټ زده کړ، په هغه کې مو کار زده کړ، هغه نه وروسته بیا راځو په ټریډینګ باندې عملاً تحلیل ترسره کوو. راځو نن ویډیو کې درته پوره طریقه درښایم. د ټول نه مخکې چې دغه ویډیو پیل کړم یو کوچنۍ غوښتنه کوم، که چینل کې نوی وئ چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه د کوم درسونه چې زه دلته اپلوډ کوم دا په خپل ټلیګرام چینل کې هم د دې په اړه مهم معلومات شیر کوم، د مارکیټ خبرونه، ټیکنیکل انالیسس، فنډامنټل انالیسس او همدارنګه دغه د بعضې مهم سیګنالونه تاسو ته در کوم. ډسکرپشن کې زما ټلیګرام چینل لینک شته، هغه درسره جوین کړئ، سبسکرایب یې کړئ او دغه که چېرته تاسو بیا کوم مشکل لرئ، پوښتنه لرئ، هلته یې موږ نه کولی شئ. راځم په ویډیو باندې فایل درته کوم.
نو د دې لپاره چې موږ ټیکنیکل انالیسس ترسره کوو غوره خبر دا ده چې تاسو باید په غټ ډسپلی سکرین کې خپل انالیسس ترسره کړئ چون د اړتیا په وخت کې تاسو کولی شئ د موبایل څخه هم په تحلیل کې کار واخلئ خو د موبایل په سکرین کې چې کوم تاسو تحلیل ترسره کوئ هغه به ډېر تاسو کنفیوز کی او تاسو ستړي کوي یعنې ستړي کوونکي دي د هغې لپاره چې څومره غټه ډسپلی سکرین تاسو پیدا کړئ هغه به درته غوره وي چون په کمپیوټر کې چې دی هغه ښه ترسره کېږي تاسو هڅه کوئ د تل لپاره چې خپل انالیسس په کمپیوټر کې وکړئ کمپیوټر نه بغیر چې په کمپیوټر کې څومره غټ سکرین په هغې کې ستاسو لپاره دغه انالیسس چې دی خوندور دي ځکه چې څومره د سکرین ډسپلی غټه وي هغومره تاسو په اسانۍ سره دغه چارټ کې مهمې نقطې پیدا کولی شئ په هغه باندې تاسو ټریډ کولی شئ نو راځم د دې لپاره ټریډینګ ویب سایټ دی تاسو په خپل کمپیوټر کې یو براوزر خلاص کړئ او خپل زه راځم کروم براوزر خلاصوم هر براوزر چې تاسو خوښ هماغه راخلاص کړئ دلته په دې سرچ برخه کې تاسو ورته ولیکئ ټریډینګ ویو تاسو ورته ولیکئ ټریډینګ او ویو ټریډینګ ویو چې کله په دغه شکل سره ولیکئ راشئ په انټر باندې کلیک ورته واخلئ او دې سره مستقیما تاسو د ټریډینګ ویو دغه ویب سایټ راخلاص شي لومړی لینک چې کوم دی دغه توره لوګو یا آیکن لري دغه تاسو ته ښکاري په دغه لومړي لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ نور لینکونه تاسو ته انشاءالله نه راځي په دغه سرچ برخه کې دغه طریقه زه ټوله تاسو ته په تفصیل ډول اول سره نه درښایم تاسو یې سم زده کړئ نو دغه زموږ سره د ټریډینګ ویو صفحه شوه هم صفحه دلته چې تاسو فکر وکړئ پروډکټ برخه راځي کمیونټي د مارکیټ ده په مارکیټ برخه کې به لاندې سکرول کړئ دلته موږ مختلفې برخې لرو انډیکیټرز لرو سټاک مارکیټ لرو کریپټو لرو فیوچر لرو فورکس لرو داسې نور خو زموږ تاسو کار چې دی اوس لپاره کریپټو سره د فورکس برخې او سټاک مارکیټونو باندې وروسته موږ بحث لرو ویډیوګانې په تفصیل سره جوړو په کریپټو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ کله هم چې تاسو په کریپټو باندې کلیک واخیسته ټریډینګ ویب سایټ دی لږ لوډینګ اخلي تاسو باید خپل انټرنیټ یو څه قوي انټرنیټ ولرئ کله هم چې لږ انټرنیټ قوي بیا زر درته راخلاصېږي کریپټو باندې تاسو کلیک واخلئ لږ وروسته به تاسو د کریپټو دغسې اورویو صفحه راخلاصه شي نو دا به لاندې سکرول کوئ دلته موږ راځو دلته تاسو ته هغه چارټ برخه راځي فول چارټ دلته به چې کلیک واخلئ تاسو به مستقیما د کریپټو کرنسي دغه فول چارټ راخلاص شي نو کله چې دغه چارټ راخلاص شو د ټولو نه د مخه موږ به داسې کار وکړو چې هر وخت براوزر ته لاسرسی چې دی مشکل دی نو لومړی باید داسې کار وکړو چې دغه ټریډینګ ویو خپل اپلیکیشن هم لري هغه به ډاونلوډ کړو دلته به راشئ په دې درې خطونو به کلیک واخلئ او لاندې به سکرول کړئ دلته تاسو ته راځي ګیټ ډیسکټاپ اپ په دغه باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله هم دلته کلیک واخیستئ لږ لاندې سکرول کړئ دلته به تاسو اوس دغه اپلیکیشن ترلاسه کولی شئ د وینډو لپاره آی او ایس یا آیفون لپاره او لینوکس لپاره تاسو ترلاسه کولی شئ زه وینډو لپاره غواړم په وینډو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ کله هم دلته کلیک واخیستم تاسو سره به دلته دغه اپلیکیشن چې کوم دی هغه ډاونلوډ شي زه ګورم چې موږ سره ډاونلوډ روان شو یا نه دغه ده ډاونلوډ موږ سره روان شو دلته تاسو سره د اپلیکیشن چې کله ډاونلوډ شو بیا تاسو کولی شئ دغه ځای نه انسټال کړئ ما خو الریډي چې دی هغه انسټال کړی دی زه بیرته راځم دغه صفحې ته راځم کله چې تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ اوس به راشئ دلته به موبایل په سکرین باندې تاسو د ټریډینګ ویو اپلیکیشن پیدا کړئ چې کله مو د خپل کمپیوټر په سکرین باندې اپلیکیشن پیدا کړ دا به راخلاص کړئ فول سکرین ته به کړئ او دلته موږ اوس غواړو کار پیل کړو د ټول نه مخکې چې موږ ټریډینګ ویب سایټ کې کار پیل کړو اول به تاسو خپل اکاونټ ساین ان کوئ خپل اکاونټ په دې کې راخلاصوئ زه راځم د اکاونټ لپاره ساین ان لپاره په دې درې خطونو باندې کلیک واخلئ لاندې راشئ ساین ان بټن ښکاري په دغه ورته کلیک وخلئ بیا تاسو ساین ان وذ براوزر لومړی باید په براوزر کې هماغه ځای کې ساین ان کېدلی شي دلته هم خو دلته موږ ورځو چې دلته موږ هغه ساین ان اکسس د براوزر څخه راواخیستل شي د ساین ان کېدو لپاره موږ ډېرې طریقې لرو ګوګل له طریقه فیسبوک ایکس ټویټر یاهو آی او ایس اف ال آی ډي او لینک او ایمیل له لارې هم کومه طریقه تاسو خوښوي او دغه لاندې ساین اپ بټن باندې کلیک وکړئ اکاونټ جوړ شي خو اسانه طریقه دغه ده چې موږ کوم جیمیل اپلیکیشن لرو یا ګوګل اکاونټ لرو دغه لارې ورته لاګین کیږو نو ما په ګوګل باندې کلیک واخیستل دلته به تاسو خپل اکاونټ انتخاب کړئ کوم اکاونټ چې تاسو لرئ هماغه چې کله مو انتخاب کړ دې سره به تاسو دلته لاګین شئ دغه زه لاګین شوم دا ګرینډ اکسس باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ دې سره به دغه اکسس ترلاسه شي او تاسو د اپلیکیشن لپاره بدل تاسو لاګین شي نو زه راغلم ما سره په اپلیکیشن کې چې د اکاونټ لاګین کیږي دلته به دغه صفحه ما ته راخلاص شوه دا زه کلیک کوم او بیا به راشم نو پروفیشنل باندې کلیک وکړم دا صفحه زه غواړم کلیر کړم چې ما ته چارټ راخلاص شي دغه د چارټ صفحه چې دا ما ته راخلاصه شوه زه به د براوزر کلوز کوم او رابشم د ټریډینګ ویو اپلیکیشن ته دا زموږ سره چارټ شو په دغه چارټ کې به موږ اوس کار کوو ټولې طریقې زه تاسو درښایم او راځم د ټولو طریقه تاسو د کمپیوټر په سکرین کې درښایم کله چې تاسو ټریډینګ ویب سایټ راخلاص کړئ دلته موږ دغسې مسلسل اپشنې لرو د پورته کونج کې تاسو ته ښکاري
دغه اپشن مسلسله توګه داسې درپېژنم او لاندې بیرته راځو همدغه وروسته دغه برخې ته راځو چې موږ تاسو کار له دغه مهمو اپشنو سره دی. خو لومړی دغه سیټاپونه چې کوم دي د درپېژنم چې څنګه موږ په دغه ویب سایټ کې خپل اپلیکیشن کې سیټاپ ترسره کولی شو ترڅو په ټریننګ کې وروسته موږ د کوم مشکل سره مخ نه شو. د ټول نه مخه خو دلته تاسو کلیک واخلئ په دغه ځای کې تاسو خپل د اکاونټ بعضې اپشن راځي. خپل اکاونټ مو د هوم صفحه ده او دلته بیا تاسو سیټینګ ته راشئ. سیټینګ کې بیا تاسو دغه ځای نه اسانۍ سره دغه دی صفحه کې بدلولی شئ ډارک موډ ته یا هم لایټینګ موډ ته. تاسو په اسانۍ سره دا چینج کولی شئ. صفحه چې کومه ده هغه کولی شئ. د ټیپس برخه ده دومره مهمه نه ده او ویډیو اینډ آډیو برخه ده چې تاسو کله غواړئ لایف راشئ د هغې لپاره بیا تاسو دغه تاسو ترسره کولی شئ. په ټریننګ کې لایف اپشن درته ښایم. خیر دغه برخه نه تورېږو دومره مهمه موضوعات پکې نه وي او پکې دغه دلته سرویس برخه کې تاسو کولی شئ دغه ویب سایټ کې که چېرته تاسو نه کومه خرابي راغله تاسو کولی شئ بیرته ریسیټ کړئ ډیفالټ موډ ته اولنۍ صفحې ته. دغه نه وروسته مهم اپشن موږ دلته لرو BTC اپشن د سرچ آیکن چې کوم ښکاري په دغه ځای کې موږ کولی شو د خپلې خوښې بل کوین سرچ کړو. لکه BNB زه سرچ کوم بل کوین راولم. کله چې تاسو یو کوین سرچ کړئ بیا تاسو په هغې کې درته وایي چې سټاک مارکیټ فنډز دی فیوچر فورکس کومه برخه کې دی. خو موږ په ال باندې کلیک کوو چې ټولو کې راځي. که چې تاسو کریپټو کې غواړئ صرف کریپټو برخه انتخاب کړئ په دې کې صرف د کریپټو بالا کوین تاسو ته راځي. او بیا تاسو ته وایي چې ګورئ لومړی د BNB مارکیټ کیپ دی. تاسو په لومړي سرچ کې راځي مارکیټ کیپ BNB په ټریډینګ ویب سایټ کې. بیا تاسو چې مقصد BNB USDT دی باینانس ولا غواړئ داسې پسې راځئ ټریډینګ ولا د ټولو صرافیانو دلته موجود دي لکه د OKX دی همداسې د باینانس ټول تاسو د کوین ګورئ. نو کوم یو چې تاسو اټ کوئ هغه اټ کولی شئ. زه به دلته راشم مقصد زه غواړم باینانس USDT انتخاب کړم. دلته ماته صرف د باینانس ولا انتخاب شو. د دې ګټه دغه ده خو اوس خو قیمتونه په ټولو صرافیانو کې یو ډول دي. بیا هم خو چون یو کوین په یو صرافۍ کې مخکې لیست شوی په بل کې وروسته لیست شوی په یو کې ډاټا زیاته پاتې وي په بل کې چې دا ډاټا لږه پاتې وي د هغې لپاره بیا موږ بعضې صرافیان انتخابوو چې مقصد په باینانس کې چې د کوینونه ډېر وروسته لیست کېږي په بعضو صرافیانو کې مخکې لیست شوي وي د هغې لپاره موږ انتخابوو. او دلته فلس آیکن کې بیا هم تاسو کوینونه چې دغه اضافه کولی شئ سمبول برخې ته دلته تاسو بیا راځي. دا دومره مهم نه دی. او دلته بیا تاسو مهم بخش دلته موږ سره ټایم فریم بټن دی چې موږ دلته د یو کوین ټایم فریم انتخابوو. دلته تاسو ته ښکاري 1 ټیک 10 ټیک دغه نه تېرېږو. مهم چې د یو سکند نه نیولې موږ ټایم فریم انتخابولی شو تر 12 میاشتو پورې یا یو کال پورې موږ دغه برخې لرو چې په دغه کې یو ټایم فریم موږ انتخاب کوو. عموما چې ټیسټ په دې کېږي هغه تاسو په خپل تحلیل پورې اړه لري. تاسو په څومره وخت کې تحلیل کوئ. تاسو په 15 منټه کې کوئ 1 اور کې کوئ 40 ساعتونو کې کوئ 1 ډے کې کوئ څومره چې تاسو غواړئ هماغه انتخاب کوئ. اوس ما 40 ساعته انتخاب کړم مقصد دغسې تاسو بیا انتخابولی شئ چې په تحلیل برخه کې به انشاءالله په ټایم فریم باندې بیا موږ تفصیلي خبرې کوو. بل د کنډلونو برخه دلته تاسو ته ښکاري په دې کې د کنډل دغه شکلونه تاسو بدلولی شئ. اوس کنډل چې کوم دی په دغه ډول ښکاري. ګورئ دغه باډیان چې کومې دي خالي شولې کوم زرغون کنډلونه چې هغه باډي خالي شوله او داسې بیا تاسو پسې راځئ د کنډل ویلیو چې کومه ده هغه بیا تاسو ته ښکارېږي. بعض شیان چې د پریمیم دي تاسو ته وړیا نه درکول کېږي بیا تاسو نور سیټاپونه چې کوم دي هغه انتخابولی شئ. خو د اړتیا په وخت کې چې کوم ضروري بیا موږ وروسته درته ښایو. د اوس لپاره موږ همدغسې بار نه بلکې زه به تاسو ته راشم موږ دغه برخه انتخابوو دغه کنډل برخه. نو دا مې انتخاب کړه. دغه نو سره دغه بیا انډیکیټرز برخه ده چې دا هم یو مهمه موضوع ده. کله چې موږ انډیکیټرز زده کړې ته راشو بیا به تاسو ته ښایم چې کوم انډیکیټرز چې دي هغه مهم دي چې موږ د دې لپاره باید انتخاب کړو. دلته تاسو خپل د خوښې انډیکیټرز انتخابولی شئ لکه RSI شو داسې نور انډیکیټرز شول هغه به تاسو دلته انتخابوئ په چارټ باندې بیا تاسو راوستلی شئ. هغه وروسته برخه ده خو د دې لپاره چې اوس موږ صرف د سیټ اپ زده کوو. دغه نه وروسته دلته دغه منیو برخه تاسو ته راځي. په دې کې تاسو هغه ټمپلیټونه چې تاسو سیو کوئ په چارټ په کې بعض ټمپلیټونه دي انډیکیټرز دي انالیسس مخکې کړي دي غواړئ هغه سیو کړي دلته اوپن کوئ په چارټ کې هغه به وروسته انشاءالله درته ښایم. کله چې موږ الرټ برخه ده دې کې بعضې الرټ چې کوم دی راځي په BNB کوین باندې تاسو هغه جوړولی شئ. یا که دلته غواړئ یو خبر جوړ کړئ تاسو کولی شئ دغه ځای نه یو الرټ جوړ کړئ ایونټ جوړ کړئ هغه شیر کړئ په سوشل میډیا باندې دلته کې باندې کلیک ورته واخلئ چې دومره مهم نه ده موږ ورسره کار ډېر نه لرو. دغه نه وروسته به چې بل کوم راځي ریفلې برخه ده عموما چې دغه د اوس لپاره
پیډ دا تاسو ته مفت نه درکول کېږي چې دغه ځای نه دغه طریقې سره موږ کولی شو د کنډلونه معلوم کړو چې دغه ځای نه کوم ډول حرکت داسې ترسره کړی دی نو هغه موږ لیدلی شو. دوی بیا په فری کې طریقه درته ښایم چې څنګه موږ پرې یوز کولی شو. دغه ډو انډو بټن دي که چېرته تاسو دلته راشئ په چارټ باندې یو داسې کرښه تېره کوي بیا تاسو نه غلطي وشي بیرته اصلاح کوئ تاسو کولی شئ هغه لرې کوئ بیرته ډو انډو آپشن دي مقصد راوستل بیرته بیول. او دغه ځای کې تاسو کولی شئ چارټ لیاوټ دی په یو وخت باندې د یو څو کوینو چارټونه راولئ او د هغې لپاره بیا بېلابېل لیاوټ دي تاسو انتخابولی شئ چې که چېرته تاسو دا انتخاب کوئ چارټ به په دوه برخو ویشل شي د دوه کوینو چارټ تاسو په یو ور لیدلی شئ د دریو لیدلی شئ چې څومره تاسو غواړئ. خو دې کې فکر کوم چې دا برخې به اوس پریمیم وي که چېرته فري طریقه هم پیدا کړه هغه به درته ښایم. دغه سرچ برخه ته په دې کې هم تاسو کولی شئ چې تاسو دلته په ټریډینګ ویب سایټ کې ډېر شیان سرچ کولی شئ او چا انډیکیټرز جوړ کړي وي ډراوینګ یې مخکې کړي وي هغه دلته راولئ بل څه نه کافي کوئ خپله یو څه کوین سرچ کوئ. دغه نه وروسته سیټینګ برخه ده په سیټینګ کې تاسو بعضې مهم سیټ اپونه ترسره کولی شئ چې د اوس لپاره دومره مهم نه دي که وروسته ورته اړتیا پیښه شو بیا تاسو کولی شئ دغه د فول چارټ نښه ده تاسو کولی شئ د چارټ په فول سکرین کې ښکاره کړئ ګورئ دغسې ښکاره شو موږ سره دلته په دغه شکل کې دا بیا ښکاره کېږي. فول چارټ لپاره تاسو F11 بټن څخه هم کار اخیستلی شئ په خپل کمپیوټر کې F11 یا هم بټن چې کوم ورته وایي هغه څخه هم تاسو کار اخیستلی شئ. د دغه کیمرې برخه ده په دې کې چې د موږ تاسو کولی شئ دغه برخې سکرین شاټ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړو. دلته که تاسو راشئ دغه سکرین شاټ موږ سره سیو شو بیا تاسو خپل موبایل پر صفحه باندې کتلی شئ. دلته زه به د کلوز کړم دلته چې تاسو خپل ډاونلوډ برخې ته راشئ او دا به تاسو سره دلته دغه ډاونلوډ شوی وي کوم انالیسیس تاسو ترسره کړي دي په چارټ کې هغه دغه ځای نه بیا تاسو اسانه پیدا کولی شئ. او دلته بیا تاسو کولی شئ د ایمیج کافي کوئ لینک کپي کولی شئ په بل ویب کې خلاصولی شئ ټویټ ایمیج تاسو کولی شئ عکس په ټویټر باندې اپلوډ کړئ. پبلیش برخه راځي په پبلیش کې تاسو کولی شئ چې بعضې ایډیا وي د دغه کوین اړوند تاسو کولی شئ په سوشل میډیا شیر کړئ دلته په ټریډینګ شیر کولی شئ او ریکارډ او ویډیو دلته تاسو خپل سکرین ریکارډ باندې لایف راتللی شئ دلته تاسو خپل یو نظر ورکولی شئ. نو دغه بعضې موضوعات دي خو دومره مهم نه دي. او بله مهمه برخه چې موږ سره دغه د واچ لیست برخه ده دغه سیمبول برخه ده په دې کې تاسو کولی شئ چې دلته بېلابېل واچ لیسټونه تاسو جوړ کړئ د کریپټو لپاره انډیکیټرز لپاره همدارنګه سټاک مارکیټ فورکس لپاره چې تاسو کوم په کار وي دغه ځای ته تاسو نوی کوین اډ کولی شئ. لکه دلته زه اوس غواړم په دغه ځای کې په دلته به تاسو کلیک ورته واخلئ پلس بټن باندې تاسو نوی کوین اډ کولی شئ. لکه زه سولنا غواړم اډ کړم د دې لپاره تاسو کوین سرچ کړئ چې هر کوین اډ کوئ دلته په دغه پلس بټن باندې کلیک وخلئ د کومې صرافۍ والا زه غواړم باینانس سول بس اډ شو دلته مستقیما تاسو سره اډ کېږي په خیر کې به تاسو سره دلته اډ شي. کله چې دا اډ شي به تاسو په هغه باندې خپل انالیسیس ترسره کولی شئ او دا به تاسو سره بیا هر وخت دلته موجود وي په دغه واچ لیست کې. د واچ لیست لپاره تاسو بیا ځانګړې دلته نښه اډ کولی شئ نور کوم شکلونه چې هغه ورکولی شئ او دلته هم دغه د واچ لیست لپاره بعضې مینوال اپشن دغه ترسره کولی شئ خو د اوس لپاره دومره مهمې نه دي. دغه برخه چې دا یا هم دلته تاسو یو کریټ الرټ جوړولی شئ هلته هم جوړولی شئ دلته هم جوړولی شئ او د نورې برخې چې کومې دي د اوس لپاره موږ په دغه به سره کار نه لرو لکه دغه لاندې برخې شوې دومره مهمې دي. دغه نه وروسته دغه لاندې برخې چې کومې دي بیا دلته موږ سره چارټ کې راځي دلته کولی شئ تاسو کریپټو مارکیټ نور کوینونه وینئ دغه برخه تاسو پورته وړلی شئ دلته په دغه ځای کلیک وخلئ فول سکرین ته تاسو اډ کولی شئ. په دې کې بعضې نور موضوعات چې دي د اوس لپاره مهم نه دي خو بیا هم وروسته اړتیا ورته پېښېده تاسو بیا کتلی شئ او دلته نښه ښکاري بیرته تاسو دغه ځای نه کلوز کولی شئ. نو دا دلته تر دغه ځای پورې راځو د مارکیټ دغه برخې ته د چارټ دغه برخه د هغې نه مخکې دلته که څه تاسو ته کوین داسې تاسو نه په دغه چارټ کې ورک شي کنډلونه ورک شي چې کومه برخه کې کومه راشئ په دغه کوم د کوین کوم قیمتونه چې ښکاري پرایس په دغه باندې ډبل کلیک واخلئ ډبل کلیک واخلئ ډایرکټ په تاسو سره دلته چارټ راشي ګورئ چارټ موږ سره ښکاره شو دلته ډبل کلیک کولو سره د تاسو ته راځي او دلته بیا تاسو سره دغه چارټ چې دی ګورئ ښکته پورته نه کېږي سیده په عمودي ډول حرکت نه کوي هسې په افقي ډول دی د هغې لپاره دلته راشئ دغه ا اپشن بند کړئ بیا به ښکته پورته داسې حرکت کوي. د صرف دې لپاره ته ښایم بعضې کسانو کېدای شي د چارټ کې څه خرابي راشي مقصد دا بټن ترې کلیک شي بیا ښکته پورته حرکت نه کوي. او دلته اوس راځو نو تاسو خاص څه په دې کې نه ښکاري خو مهم برخه چې کوم سره ده
دلته دا لومړی دغه اپشن چې کوم دی د ټول ان شاء الله در پیژنم دا چې دی زمونږ د ټریډینګ د انالیسیس ټیکنیکل انالیسیس مهم بخش دی په دې کې هر اپشن سره په خوا کې د کوچنی ویکټور اپشن راځي کلیک کوئ په غو باندې تاسو ته لومړی د کرسر برخه د سو دی د دې لپاره دی چې اوس په دغه چارت باندې ګوري ما سره کرسر دی کله چې تاسو ډاټ انتخاب کې به تاسو سره د ټکی د نقطه ښکاري ګوري موږ سره اوس دلته په سکرین باندې نقطه ده دا صرف چینج کولای شي که غواړئ یو غشي ته چینج کې به تاسو سره ایرو راځي یا غشي راځي د سره ایریزر چې کوم دی دا به راځي دا د ایریزر د لپاره چې دغه تاسو څه ویل کې هغه کلیر کې نه صرف د خودل لپاره تاسو په کوم ډول په سکرین باندې د خودنه کوي هغه د ویډیو ایډیټینګ لپاره کسان لپاره مې څوک چې ویډیو ایډیټینګ کوي زما لپاره چې دی همدغه ډیفالت کارسر چې دی هغه سم دی اوس لپاره یا به تاسو دغه ایرو انتخاب کوم دغه نو اوس موږ دلته دا برخه لرو په دغه کې لاینونه دي لاینونه چې دی بیل لاینونه دي تاسو خپل ښکاری ډیر زیات لومړی چې د فری لاین دی دغه ټرند لاین چې کوم دی په دغه کې دا لاین فری چې هر خواته تاسو تیروي که شوي اوس دلته دغه لاین تاسو راواخسته دغه سي تیروي بل لاین را اخلي د دین لاندې تیروي چې په کوم برخه کې تاسو خوښ وي د لاین دی اوس په دغه لاین کې بعضی نور مهم ایډیټونه دي چې هغه تر سره کیږي زه به د نور چې دی هغه کلیر کوم دغه لاین شو موږ سره کله چې تاسو په دغه لاین باندې کلیک وکړئ دلته دغه برخه راځي ګوره د در پیژنم لومړی په دغه پلس بټن کې تاسو کولی شئ د یو ټمپلیټ په شکل سیو کړئ د راتلونکي وخت لپاره که چېرې تاسو دا ډیزاین جوړ کړئ بیا په یو کوین باندې اپلای کولی شئ نو دغه د لپاره دی که وروسته ورته اړتیا پیښه شو موږ به بیا تاسو ته انشاءالله درښایو او بل دغه د کالر برخه ده په دغه ځای کې تاسو د لپاره کالر انتخابولی شئ اول به د سایز لږ غټ کو دلته تاسو کولی شئ سایز انتخاب کړئ څومره تاسو غواړئ ښکاره کړئ د دې لپاره به سایز ما غټ کړ چې ښکاره شي او تاسو کالر چینج کولی شئ هر رنګ چې تاسو خوښ هماغه کالر ته تاسو بیا دغه بدلولی شئ لکه اوس دغه کالر ما انتخاب کړ دغه نه وروسته دلته بیا تاسو سایز غټولی کوچنی کولی شئ او دلته تاسو وایئ چې دا لاین په څه شي ښکاره شي په ډاټ باندې ښکاره شي په لاینونو باندې ښکاره شي او دغسې د ټکو په شکل یا لاین په شکل ښکاره شي او بیا د دغه ځای تاسو د لاین کوچنی کولی غټولی شئ ځکه درته ښایم چې د فایل لپاره دا شیان چې دي ډېر مهم دي هغه بیا د سیټینګ برخه ده په سیټینګ کې بیا تاسو دا موضوعات چې دي ډیر دي خو د اوس لپاره چې دي د موږ تیریږو ځکه ټول نشم در پیژندلی د دې لپاره تاسو داسې کار وکړئ چې خپله یو څه نه څه برخه دغه برخه کار وکړئ یو سټایل برخه ده د ټیکس برخه ده او داسې دغه نورې برخې چې کومې دي په دې ټولو کې تاسو بیا لږ څه نه څه خپله کار وکړئ انشاءالله تاسو به ورسره بلد شئ بیا هم که چا سره کوم مشکل وي ستونزې موږ سره شریکولی شئ او فکر نه کوم چې دومره غټه ستونزې تاسو پکې رامنځته شي بیا د لاک برخه د لاک برخه کې تاسو دغه کوین لاکولی شئ البته د لاین لاکولی شئ دغه لاین چې کوم دی به حرکت نه کوي په موس باندې که چېرته تاسو بیا څه نه څه خرابي درنه راتله تاسو نور دلته ایډیټینګ کوئ یا هم د چارټ کلرونه تېروئ د هغې لپاره به دغه تیار لاک شوی وي بیا چې غواړئ لاک نه وباسئ کلیک وخلئ انلاک یې کوئ ډیلیټ برخه ده په دغه ځای کې ریموو کېږي بیخي ډیلیټ کېږي زه بیرته راولم دلته چې راشو بیا د درې ټکي راځي درې ټکو کې دا لاین چې دی په دې شکل سره دی زه به دلته دا راولم په دغه کینډلونو باندې به ودروم او په کرسر باندې دا راخواته تاسو وړلی شئ او دغه برخه چې کومه ده دلته تاسو کلیک واخلئ ویزیبل برخه ده تاسو کولی شئ د شاته ولیږئ اوس د کینډلونو شاته ښکاري که چېرته تاسو ته معلومات کېږي دا اوس د کینډل تر شا دی د کینډلونو تر دغه اوس د کینډلونو د پاسه دی شاته نه دی البته د پاسه دی که چېرته دلته کلیک واخلم سینډ ټو باک کې کوم اوس د کینډلونو تر شا شو وینې تاسو ته ښکاري کینډلونه د پاسه راغلل او د شکل شاته وروسته لاړ دلته به زه راوړم شاته دی اوس او دغه ځای کې وروسته مخکې لیږلی شئ خو خو یو لاین دی که چېرته تاسو بیا سم انالیسیس کوئ کېدای شي هغې کې تاسو ستونزه جوړه شي د ویزیبل برخه چې دا دومره اړینه نه ده کاپي یو کلون برخه ده بل کافي ده کاپي ځای کې تاسو کاپي کولی شئ کلون برخه کې همدغه ټوټه تاسو بالکل کلون کولی شئ په همدغه شکل کې به یو ځای نه بل ځای تاسو دې ته حرکت ورکولی شئ د دوه ټوټې شوله دغه نه وروسته بیا تاسو سره چې کوم راځي موږ سره راځي دغه کافي دی کاپي تاسو کاپي کولی شئ او خپل په موس باندې رایټ کلیک واخلئ کله چې رایټ کلیک واخلئ دلته پیسټ بټن راځي تاسو بیا بل ځای کې پیسټ کولی شئ دلته تاسو ښکاري او د دې لپاره د اوس د کلون برخه چې دغه هم د یوې صفحې لپاره ده اوس ګورئ کله چې تاسو په همدغه ځای باندې نږدې دلته اوس غواړئ دا کلون کوئ او بل ځای ته دغه ځای کې له حرکت ورکړئ د هغې لپاره ده اوس کافي د دې لپاره ده چې دغه ځای تاسو غواړئ دا کافي واخلئ
او دلته راځئ بل کوین انتخابوئ بیټ کوین بل کوین ته وړئ دلته به تاسو په اسانۍ سره وړلی شئ یا راځئ د دغه ځای نه بلې برخې ته راځئ دلته به تاسو دلته بیا راوړلی شئ او داسې ورته پیسټ کولی شئ د دې لپاره دا تاسو بیا خپل ځانګړي وختونو کې ترې استفاده کولی شئ نو هایډ برخه ته په دغه ځای کې تاسو بالکل دغه هایډ کولی شئ دلته بیا اسانه تاسو دغه ویلی چې هایډ شو ورک شو نو د هایډ شو دلته به تاسو بیرته دغه ځای نه هم هایډ کولی شئ که غواړئ ټول هایډ کړئ ټول هایډ شول بیرته ښکاره کوئ ښکاره کېږي ډیلیټ برخه دغه ځای کې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دا ډیلیټ کړئ څومره ډیلیټ کوئ انډیکیټرز ډراوینګ کوم برخه تاسو ډیلیټ کوئ هغه ډیلیټ کولی شئ او دغه طریقه تاسو ورسره ترسره کولی شئ نو د اوس لپاره چې کومه ده همدغه ویډیو بس وه په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته نورې طریقې هم در پېژنم دا چې ویډیو غټېږي او راځم د پاتې طریقې چې کومې دي په دې ټولو باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې کار کوو نو دا وه زموږ اوسنۍ ویډیو په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ وي که بیا هم چا سره کومه پوښتنه وي ستونزه وي کمنټ وکړه ډسکرپشن کې زما د چینل ټلیګرام چینل لینک شته ګروپ لینک هم شته هلته موږ سره اړیکه ونیسئ مننه ښه وختونه او کې شیبې ولرئ